عزتمند اوریدونکو یو مبتدع په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې خود ساخته اعتراضات کړي راځي چې وایي ورو قائد کی منکر علم الکلام دے داس عجیب شیخ الاسلام دے او وس د هغه جواب هم اوري فعقیده کی قرآن حدیث تپام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی تاویل تحریف تا چولی لگام دی چانی فلسفه علم الکلام دی چانی فلسفه علم الکلام دی قائد کی منکر علم الکلام دے دا جاهل وی شیخ الاسلام دا علم الكلام عقاید څخه منکر وو نو اول خو ته د علم الكلام تعریف وکړه بل علم الكلام یو مضموم دی بل محمود مضموم علم الكلام ډیرو امامانو سلف ورد کړی دی هر چې محمود علم الكلام دی هغه نه تعبیر کېدل شي په عقیده د سلف سره او شیخ الاسلام بالکل د دې قائل عقیده مرجع قرآن دی هم په حدیثو مو ایمان دی علم الكلام كفلسفة دا یونانیانو سفسفه دا دی دا ایمان برباد والا عقیده دی نزدا کوالا که اشعریان ماتوریدیان دی پا عقیده کی وران روان دی معتزله که کلا بیان دی جهمیه واړه گمراهان دی ابن تیمیه بخوستلی گم پو گم دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی ترمو دا یاد لرئ مونږ هیڅ کله دغه ائمه له غلطیانو څخه معصوم نه بولو تلی خطا ته خطا وایو موږ د هیچا خطا نستایو تاسو هم منئ یارانو خطا منهج د انسانانو مونږ معصوم نه دی ګڼلی نمو خطا کی دستایالی عالم قدیم دے نظریہ دا فنا النار یہ عقیدہ دا معاذ الله دا هم په شیخ الاسلام باندې الزام دی د فناء النار عقیده هیڅ کله هم دوی په صراحت سره له هغه اقوالو څخه نشي ثابتولی صراحتنا لیکالي فناء النار ویالي كي علم قديم بلالي قديم النوع خدالي دغه نسبت هغه تا قولنا تمام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی منکر د طلوع د مدینی دی هم وسیله پشنی روزی دی دا مدینه خوري خوړاله یا در اوزی غلاف سټاله وسیله مړو باندې نیواله هغه یې منی بالکل دا متهم شوی په تجسیم دی بعید دا رحم دا رحیم دی قائل د جسم د کریم دی چې د الله عز وجل لپاره صفات ثابتول تجسیم نو بیا ټول سلف مجسمه شو په شمول د امام ابو حنیفه رحمه الله ورعاه لك خلاف د نفاتو هغه اثبات کړی د صفاتو بلا تشبیه بلا تمثیلا ثابت بول بتعطيلا كسوق بلي دغ تجسيما
هسې تهمت تړي له ایما د نس په وړاندې یې رد کړی خاص و عام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی یو طلاق دری گنی ولاړ پدی مدام دی ای په کوم ځای کې لیکلی چې یو طلاق دری گنالی تنا خبره شو معکوسه د باطل لار تلوي منحوسه متشاعر سبدا وخايا په حوالی راتوایا دا شعر د جواب وړ هم نه دی ځکه شعر د اصول قالب څخه بالکل خلاف دی خو چې بیا هم څه ګیله پاتې نشي نقلی د شعر د مطلع ده هم درنه ورکای مقطع ده ردف قافیه او سلابونه هم یې بیرب ته د بیتونه ظاهره خیر دی که د شعر فن یې خام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام دی دا اهل السنه والجماعه د ائمهونه یو امام ګڼو لکه څنګه چې د اهل السنه والجماعه ډیر ائمه کرام دي داسې دا هم د هغې ائمهونه یو فرد دی او موږ د هغه په حق له دا عقیده نه ساتو چې هغه بالکل معصوم دی خطایانې به نه لري موږ د انصاف خبره د هغه په حق له کوو هغه خطایانې به هم لري تفردات به هم لري خو موږ د هغه په تفرداتو او خطایانو پسې نه ځو لکه څنګه چې د نورو ائمه کرامو رحمهم الله علیهم اجمعین خطایانو او تفرداتو ته د ادب او د احترام په نظر کې ګورو او هغه منګه پکې معذور ګڼو او هغې خطایانو پسې نه ځو نو همدغه ډول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تفردات او خطایانو پسې منګه کورکورانه او متعصبانه ډول سره هیڅکله قدم نه پورته کوو نو په دې شعر کې منګه د هغه د عموم حالاتو دفاع کوو کوم چې د هغه خاص تفردات دي او یا د هغه خطایانې دي نو موږ هیڅکله انصاف د لاسه نه غورځوو هغې ته موږ خطایانې ویو خو چې په هغه باندې کوم الزامات تهمتونه او بهتانونه د اهل الزیغو له طرفه لګیږي هغه هم ابن تیمیه شیخ الاسلام دی دا ابن تیمیه شیخ الاسلام